مولا یعقوب اخر هم پاکستان ته غوسه شو. دا چې صحیح ویلي دي ملګرو، که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر څوک دی د خپلو امنیتي ناکامیو او بې کفایتو پړه پر موږ نه اچوي. د طالبانو حکومت کې د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې څوک دی په خپله خاوره کې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ناکامۍ او د ده په خبره د خپلو بې کیفیتو پړه پر افغانانو او د طالبانو پر حکومت نه اچوي. هغه دا څرګندولي واک ته د طالبانو د راګرځېدو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت کابل کې په دفاع وزارت کې یوې غونډې ته کړي. ښاغلي مجاهد که څه هم نیغ په نیغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو کې د پاکستان بېلابېلو ملکي او پوځي چارواکو دغه هیواد کې د بریدونو او امنیتي پیښو د پړې ګوته افغانستان ته نیولې. پاکستانی چارواکي تور پوري کوي چې دغه بریدونه افغانستان کې پلانېږي او دا چې بریدګر هم له افغانستان وراوړي. د دغو تور د پاکستان د پوځ لوی درسیز او لومړی وزیر تر کچې چارواکو مطرحو طالبانو په وار وار رد کړي دي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان طالبانو تحریک TTP په افغانستان کې خودلي پټنځایونه لري. دوی آن دا ګواښ هم کړی چې طالبان د دغو وسلوالو مخه ونه نیسي، دوی به پوځي اقدام وکړي. د طالبان دفاع وزیر دلته تازه یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د چا خلاف نه کارول کیږي. هغه ویل موږ هیڅ چا سره دښمني نه غواړو او د هیڅ چا د امنیت خرابولو ته تږي نه یو، خو دوی هم باید خپل مسؤلیت وپیژني او نور افغانان تورن نه کړي. ښاغلي مجاهد په ورته وخت کې دا غوښتنه او یادونه یې هم وکړه چې نور هیوادونه دې هم د دوی خلاف څوک جګړه ته نه هڅوي. هغه ویل که څوک زموږ پر خلاف زموږ مخالفین روزي، دا ذهنیت ورکوي چې ولاړ شه افغانستان ته او امنیت خراب کړ. په یوه او بله نامه د افغانستان بعضې او په کمه اندازه غولېدلي کسان پیشکاري کوي، منظم کوي او زموږ پر خلاف منسجم کوي. دوی باید پوه شي چې پر دې هڅه موږ پوهیږو، غافل نه یو.